فتنو په دور کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې پیشنګویي کړې دي نو په هغه کې حکم دا ده چې د فتنو نه ځان یوه طرف ته کول پکار ده. تعارب ځان کوچي کول. میږي پیدا که غره ته لاړ شه چې دا د کلیوالي د ښاري ژوند نه ډېر لرې شي په د فتنو به ذاتي خبرېږي نه. فتنې نه مراد هغه خودمنځي خپل مابیندي جنګونه دي چې دلته بیا د ایمان د اعمالو حفاظت نه پکې کېږي. داسې ځای ته ورتلګ نه ته پکار ځکه چې ورجګ شوې په خبر شوې بیا به ورګډېږي. د دغه وجې نه حضرت نبي علیه السلام موږ په دغه پوهېږي چې دغه جنګو ته خوشحاله کېږئ ما. دا اول جنګونه چې شروع شي دغه مثال هغه علماو په یو شعر باندې ویلی ده، داسې ده لکه پیغله جنکۍ چې جاهلان په ځان باندې مینوي. خو چې کله دغه اور د جنگ بل شي، جنگ تیز شي، اخر د اور لرګي مړه کېږي، سکروټ یې مړې کېږي، نو چې کله هلته زور د خلکو ختم شي بیا دغه جنگ داسې مثال لري لکه هغه ښځه چې سپین سرې وي او کونډه شي، شمتا ویښتان یې شنه شناوي سپین او تور ګډ، د رنګ نه مکرو شي، نه یې هغه مخکینی رنګ پاتې شي چې د چا زړه د دې د تقبیل کېږي نه څه. دغه ارمانونه بیا لري. دا معنا چې دا ارمان افسوس بیا په زندگی کې لري، بیرته به بیا پورې ستړی لکه کونډه چې په ځان پورې حیراني. دغه جنگ بیا انتها ته څوک نشي رسولی. دغې وجې نه اوله نه کوښښ پکار دا ده چې د جنگ ځای ته د فتنو ځای ته د سړی ورځي نه چې ورغی بیا پکې هغه کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام دغه د فتنو سلسلو کې څه بشارتونه او بیانونه چې کړي دي عین د صحابو په دور کې هغه پېښ شوي دي. حضرت پیغمبر علیه السلام د یوه کوهي په غاړه باندې ناسته دا لنګ مبارک یې راټول کړی. حضرت ابو موسی اشعري چې چوکیدار شو په دغه ورځ باندې چې نبی علیه السلام ورته ویلې څوک مه راپرېږده دا باغ ته چې ما اجازه نه یې درته کړې. چا دروازه وټکوله. حضرت ابو موسی اشعري چې ورغی چې ګوري سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده، ده ورته ویل ودرېږه چې زه اجازه وغواړم د پیغمبر علیه السلام نه. پیغمبر علیه السلام ورته ویلې اجازه هم ورته وکړه، زیری د جنت هم ورکړه. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازه وټکوله چې ورغلم چې حضرت عمر ده، ورته مې ویلې ودرې زه اجازه وغواړم. پیغمبر علیه السلام ویلې چې اجازه ورته وکړه، زیری د جنت هم ورکړه. ما وایي په زړه کې ارمان و چې کاشکې ابل ورور مې راشي نن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله یومین هو پیشان په ځان د شفقت کې ده دعاوې کوي. نو چې درې وارې دروازه وټکېده، حضرت صدیق اکبر هم راغی، په یوه څنګ کې ورسره کېناست، حضرت عمر په بل څنګ کې ورسره کېناست، د کوهي دغه غاړه ډکه شوه. دریم سړی چې راغی حضرت عثمان ذینورین رضی الله عنه راغی چې دروازه یې وټکوله هغه و. نو راغلم پیغمبر علیه السلام ته مې ویلې، پیغمبر علیه السلام مې ویلې اجازه هم ورته وکړه، زیری د جنت هم ورکړه، علی بلوا تصیبه، مشکلاتو کې به هم واقع کېږي په فتنو کې. حضرت عثمان ذینورین راغی کوهي دغه طرف چې پیغمبر علیه السلام د دا ډک شوی ده، نو د کوهي په ابل اړخ مخامخ ورته راکېناست. عالم یې اجماع تعویل په دې وکړو چې دغه قبورو ته اشاره ده. د سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق قبرونه د پیغمبر علیه السلام سره نږدې شوه او د حضرت عثمان ذینورین رضی الله عنه مخ ته جنت البقیع په ادره کې هلته د قبر مبارک ده. اوس سوال دلته دا ده چې خو حضرت عمر رضی الله عنه هم شهید شو، حضرت عثمان هم شهید شو، یغ ته په زیری کې د جنت زیری ورکو، خدای نه ورته ویل علی بلوا تصیبه، او حضرت عثمان ذینورین ته ویل علی بلوا تصیبه. وایي دغه کې اشاره ده دې ته یو شهادت ته، یو د فتنو د فتنتیت حیثیت ته. د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت ناڅاپه پیښ شو، خو په لمانځه ولاړو چې هغه خبیث ظالم یهودي غلام په خنجر باندې ووایه، هغه خدای پاک سبب د شهادت د دپاره وګرځوه. اما د حضرت عثمان سه په دور کې خو فتنې شروع شوې، خلک جګ شو، د مصر خلک راغله، مدینې منورې څخه خلک جګ شو چې د حضرت عبدالرحمن په باب کې غلط لیکل مروان کړي وو. نو محاصره شو، څو شپې محاصره و، په خپل کور کې نشوی راوتی. دغه مصیبت زمانه اوږده وه. پس د ډېر مصیبتونه بیا د ده د شهادت واقعه راغله. کور ته پسې ور واوښته، تلاوت یې کوه چې ویې دغه آیت مبارکه باندې وینې توی شي فسیکفیکهم الله وهو سمیع علیم. نو وایي فتنې خو دواړو ته، شهادت خو دواړو ته راغی،
لیکن هغه شهادت ناڅاپي پیښه وه او دغه د فتنو دور و چې ډېر وخت نه بعد د محاصرې